د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ترانزیتي لار د دولتي پلاوي او قومي جرګې ترمنځ خبرې بې پایلې شوې دي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د لنډي کوتل لویه لار نن د دویمې ورځې لپاره بنده ده. هلته سلګونه بار وړونکي موټر افغانستان ته د توکو د لیږدولو په تمه ولاړ دي. د قومي جرګې یو غړي شفیق شیر هلته په یو اعتراض کې ګډون کړی چې ښایي د میلیونونو افغانیو په ارزښت توکي د لارې د بندېدو له کبله له منځه ولاړ شي. قومي مشران وایي پاکستاني چارواکي د څارویو د لیږد مانع ګرځېدلي دي چې دا بندیز باید لرې کړل شي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.